څه چې فیصله د نظام د مسؤل په هغه باندې هر مسؤل که رئیس دی که وزیر دی که والی دی په هغه باندې قناعت لري. دا چې اوس د مشرتابه حفظه الله تعالی په دې کې حکمت څه دی چې د یوې خوا څه بدلوي بلې خوا ته بلې خوا ته دا په پیغمبري سیرت کې هم داسې پېښ شوي دي چې لوی مسؤل فرد ګرځېدلی دی، فرد لوی مسؤل جوړ شوی دی، د یوه ځایه چې تغییر بل ځای ته راغلی دی. هغه د وخت د امیر و د خلیفه و د مسؤل خپل لزومدي دي. حکمتونه د تغییر و تبدیل هغه د زمانې د امیر سره وي. او په اسلامي تاریخ کې موږ داسې ډېر امثال لرو چې ډېر لوی لوی خلک د وړو خلکو تر مسؤلیت و امارت لاندې راغلي دي. نو دغه مقام لوړه مرتبه د دې معنا دا نه ده چې دا ډېر امیر ته قدرمند دی، او نه تنزیل د دې معنا لري چې دا بې قدره دی د امیر په مقام کې. هغه خپل لزوم دي د خپل پالیسي مطابق چې دا مسؤل څه به الله پاک دلته ښه کار واخلي، دې مسؤل څه به دلته ښه کار واخلي. نو دا د اسلامي نظام الحمدلله دا روحیه ده، تغییر و تبدیل لوړ وکښته. خو دا څوک چې په نظام کې کار کوي هغه په نیت د عبادت کوي. نو که ولسوال هم هغه عبادت کوي، که والی هم هغه عبادت کوي، که وزیر هم هغه عبادت کوي، هغه څه نه کوي. موږ دا وعده ده ورسره چې انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې ښه استفاده د قدرمن معین صاحب څخه وکړو، ښه چارې په واک کې ورکړو، او د عالي تحصیلاتو چې علمي اداره ده او مهمه اداره ده، او قدرمن معین صاحب هم د شیخ صاحب په نامه دی. امید و ارزو مرتضی ده چې الله پاک به په دې اداره کې ښه وځلوي.